نن د کار او ټولنیزو چارو وزارت د یوې خبري ناستې پر مهال د 1.2 میلیارد افغانیو په ارزښت له 9 مؤسساتو سره د یتیمانو د پالنې او حرفوي زده کړو په برخه کې تفاهمنامې لاسلیک کړې. په یاده خبري ناسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال مولوي دین محمد حقبین وویل اسلامي امارت د حکومت کولو لپاره نه دی راغلی بلکې د خپلو خلکو خدمت لومړیتوب ګڼي او شپه ورځ د ولس په خدمت کې بوخت دي. د همدارا زیاته کړه اسلامي امارت په هیواد کې هر ډول رغنیزو پروژو ته ژمن دی ترڅو افغانستان د نورو له محتاجۍ خلاص شي. امارت هیڅ وخت د خدمت لاره نه بنده کړې ده نه بندوي او ان شاء الله تاسو به اسانه کړی مو دي ډېر مراحل مو مختصر کړی دي نور هم کوشش کو دي د خدمت زمينه برابرو دته خو تاسو باید اخلاص وکړئ چې د مظلوم ملت او خدمات وړاندې کړئ مشکلات حل کړئ چې د مشکلاتو د ناروزی نو دا به تاسو الله پاک دنیا کې اجر درکوي قیامت کې به درکوي امارات به دنا خواخوي ولس به دنا خواخوي. همدارنګه هغلی حقبین وویل په هیواد کې ګڼ شمېر یتیمان بې سرپرسته دي او اسلامي امارت په بشپړ ډول چمتو دی چې دغه یتیمانو پالنه وکړي. د همدارس د مؤسساتو مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلین په بشپړ ډول ستاسو ترڅنګ ولاړ دي او په هر حالت کې به ستاسو ستونزو ته پر وخت رسیدګي کوي. ان شاء الله هو العزیز د افغانستان اسلامي امارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت مقام ان شاء الله د تاسو ټولو خدماتو ته ټولو ان شاء الله په دې کې همکار او لاره په تحاوروي او تطبیقي تاسو څخه عاجل غواړو. په هر ولایت کې په هر ولایت کې موږ خپل رئیس لرو د رئیس په هماهنګۍ د امارت د تفاهمنامې د طرز عمل د اصولو مطابق به تاسو خپل کارونو ته جریان ورکوي موږ به تاسو سره همکار او تر شا ولاړ یو. په ورته مهال د موسسو استازو د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې د خپل کارونو پر مهال بل پوره شفافیت څخه کار اخلي. دوی همدارز ویل هڅه مو ده چې د یتیمانو د پالنې ترڅنګ هغوی ته د حرفوي زده کړو زمینه برابر کړو ترڅو د نورو له محتاجۍ خلاص او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه په خپل پیدا کړي. ان شاء الله موږ به په تعهد سره ټول مؤسسات د مؤسسات په استازیتوب سره ان شاء الله موږ دا تعهد وکړو امارت اسلامي ته او دا وعده کوو ان شاء الله کما حقه چې کوم مسؤلیتونه موږ ته سپارل شوي دي ان شاء الله هغه د تاسو په همکاري او د تاسو په مرستې د الله تعالی په مرسته به ان شاء الله دا په داسې حال کې د چې اوس مهال د کابل پولي چرخي کم کې زرګونه معتادین د خیاطۍ برق انجینري د بوټانو او بیگ جوړونه او د کورنیو برقي وسایلو د ترمیم په برخه کې په فني او حرفوي زده کړو بوخت دي چې په راتلونکي میاشت کې به فارغ او ټولنې ته به د خدمت په موخه وړاندې شي. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.